او با په هوایي قالین یو داسې ځای ته بوځه چې با په هوایي قالین یو داسې ځای ته بوځه چې چېرته چې سندرې وي ګډا پکې ازاده وي. ډېر محترم پروفیسر ډاکټر زویل ګل صاحب پرنسپل، اے ڈی سی صاحب جناب محب الله خان، ټولو شاعرانو ملګرو، زموږ فنکار، زموږ فخر، زموږ هیرو عجب ګل صاحب، داسې ده چې شاه زلمو زه ډېر خوشحاله په دې وه چې زه کله هم دلته د ملک احمد حال ته راغلی یم، نو دلته ما کتلي دي چې طالب علمان ډېر په شوق باندې شعرونه اوري، په شعر پوهېږي. اورېدل یو خبره ده، پوهېدل چې دي هغه بله خبره ده. بله دا ده چې ستاسو دا کالج چې دی، په دې کالج کې به ډېر ښه استادان موجود دي، د استادانو په برکت دا تر دې ځایه را رسېدلی دی. خو ډاکټر اقبال شاکر صاحب چې دی نو هغه زما فخر دی. زه خوشحاله یم چې په ادب کې زما په ملګرو کې یو داسې کس موجود دی چې کوم کار، کومه ذمهواري د مشرانو نه موږ ته پاتې وه، نو هغه انشاءالله چې شاکر صاحب او د هغه ملګرو ته پاتې کېږي، نو دا به په محفوظو لاسو کېږي. بله دا ده چې دی پښتو کې د ټرین کولو ته جوتي کول وایي. په پښتو کې خلکو ته جوتي کول څه بل شان ونه ښکاري که نه، خو ټرین کولو ته اصل کې جوتي کول وایي. نو د ده په ټرین کولو کې او د ده په لاره باندې راوستلو کې په یو وخت باندې خدای پاک زمانه دا کار واغستو، دی انجینر و، ده به مشینونه ټیک کول، دی به لګیا و د لیبارټرو د هسپتالونو په لیبارټرو کې به ګرځېدو، په دې مشینونو پسې به په ټوله ډویژن کې ګرځېدو. ما ورته وویل یاره ته لږ ایم ای وکړه، او دی خو محنتي خو دی، سټوډیوس خو دی، د زمانو نه سټډي کوي. الله فضل وکړو، د ایم ای وکړو، په هغې کې د ګولډ میډل واغست، او د هغې نه پس دی صحیح ځای ته راغی. نو ایجوکیشن کې په یوه سټډي باندې دی دوه فایدې کوي، هم ته شاعري کوي، هم ته ادب کوي، او هم ته استازي کوي. نو ما وایي چې دا یوه سټډي کې ډېرې فایدې اوچتې کړي. نو زه خوشحاله یم چې شاکر صاحب هغه کار کوي کوم چې د ده نه غوښتنه کېدی شي. زه یوت افیرز ته دا څنګه زما خیال اوس جوړه شوې ده چېرته په دې ګورنمنټ کې که نه جي ښه جي، دا چې د دې د جوړولو په شا باندې هم زما یو کردار شته. کله چې پرویز خټک صاحب وزیر اعلی و، په هغه وخت کې ما مطالبه وکړه چې پخوا به زموږ په دې هر ضلع کې به یو آرټ کونسل و، او هغه آرټ کونسل یې بیا بحال کول غواړي. نو عمران خان صاحب په محفل کې موجود و، دا پرویز خټک صاحب سره خبرې اترې وکړې، او بیا یې د هغې نه پس په خپلو خبرو کې اعلان وکړو چې یاره فلحال به په ډویژنل سطح باندې موږ جوړولو کوشش کوو، او وروستو به بیا لاندې راکوزېږو. نو زه په دې ډېر خوشحاله یم چې دا سلسله روانه شوې ده. ډسټرکټ ګورنمنټ ته ډېره مبارکي ورکوم چې ډېر په ښکلي ډول یې دا مشاعره وکړه، او شاعرانو ملګرو ته یې ووایم چې د ټولو نه ښه مشاعره چې وي نو هغه یوه نیمه ګنټه وي، او بیا ښه مشاعره دوه ګنټې، او بیا مطلب چې زموږ یو ملګری دی هغه وایي برداشتبل مشاعره چې وي هغه دوه نیمې ګنټې، د دې نه چې زیاته شي نو بیا بوج جوړېږي. نو کوشش کوئ چې کله مشاعره کوئ نو د دې وخت پکې خاص خیال ساتئ. زه په دې موقع باندې به صرف خپل کلام ووایم، خبرې ډېرې زیاتې دي، خو تاسو ستړي شوي یې، نو زه به ته یو څو بلکل تازه کلامونه ووایم. مرګ د شهید خوند کوي، مرګ د شهید خوند کوي، خندا پکې آزاده وي. مرګ د شهید خوند کوي، خندا پکې آزاده وي. ژوند د لیوني ښه وي، ګناه پکې آزاده وي. مرګ د شهید خوند کوي، خندا پکې آزاده وي. ژوند د لیوني ښه وي، ګناه پکې آزاده وي. او دلته به اظهار ته او احساس ته تیزندۍ پرتې، دلته به اظهار ته او احساس ته تیزندۍ پرتې، داسې یو وطن ته ځم چې ساه پکې آزاده وي. د
دلته به اظهار ته او احساس ته تیزندۍ پرتې داسې یو وطن ته ځم چې سا پکې آزاده وي او مونږ د جنت د ازادۍ په تصور کې مست مونږ د جنت د ازادۍ په تصور کې مست ژوند خو د کافر وي چې دنیا پکې آزاده وي او داسې پرستان مې نن په ویښه باندې ولیدو داسې پرستان مې نن په ویښه باندې ولیدو ټول خاپیریخ کیل وي او بلا پکې آزاده وي داسې پرستان مې نن په ویښه باندې ولیدو ټول خاپیریخ کیل وي او بلا پکې آزاده وي او ما په هوایي قالین یو داسې ځای ته بوزه چې ما په هوایي قالین یو داسې ځای ته بوزه چې چرته چې سندرې وي ګډا پکې آزاده وي ما په هوایي قالین یو داسې ځای ته بوزه چې چرته چې سندرې وي ګډا پکې آزاده وي او هره خوشحالي دلته اسمان پورې تړلې ده هره خوشحالي دلته اسمان پورې تړلې ده اوښ کې خارزانې وي جړا پکې آزاده وي او ټولو اولسونو لا په مینه باندې غواړمه ټولو اولسونو لا په مینه باندې غواړمه داسې یو دنیا چې ارتقا پکې آزاده وي او کله کله زړه د سړي غواړي چې انسان نه وي کله کله زړه د سړي غواړي چې انسان نه وي هر ځای چې د ظلم انتها پکې آزاده وي او داسې یو وطن چې زر او زور پکې زور نه لري داسې یو وطن چې زر او زور پکې زور نه لري ربا چې دا ستا د نوم ثنا پکې آزاده وي او بیا نه تندکونه نه ډغرې نه کاواکې شته بیا نه تندکونه نه ډغرې نه کاواکې شته بنده چې تیاره وي او رڼا پکې آزاده وي او باغ نه تقسیمیږي د ګلونو ټل بیلیږي نه باغ نه تقسیمیږي د ګلونو ټل بیلیږي نه هاو نو الوطنه د بورا پکې آزاده وي او خلق اباسین غوندې په خپله لاره وباسي خلق اباسین غوندې په خپله لاره وباسي ژوند فضا نه ده چې هر خوا پکې آزاده وي او هغه مهرباني هغه ګلدرکې اباسین رازېږېدلی دی هغه ګلدرکې اباسین رازېږېدلی دی مست چې خوشبو ګرځي هوا پکې آزاده وي مرګ د شهید خوند کوي مرګ د شهید خوند کوي خندا پکې آزاده وي ژوند د لیوني ښه وي ګناه پکې آزاده وي ډېره مننه ډېره مهرباني